آیت نمبر 268 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي دماډیر عزتمند اوریدونکو د انفاق فی سبیل الله په باره کې خبر روانه ده او په دینن سبق کې چې الله تعالی کومه خبره فرمایلی ده دا د ټولو خبرو خلاصه ده او په دې سبق کې الله تعالی د انفاق فی سبیل الله د دنیا او د آخرت फायदा هم خیلی ده او ور سره د شیطان وسوسه هم خیلی دي چې کوم خلق د الله په لار کې خرچه کوي هغه خلکو ته شیطان کوم قسم وسوسه ورچي نو په دې باندې ځان په یول پکار دي الله فرمایي چې شیطان چې دا یعدکم الفقر یروی تاسو د فقرنا د غریبینا د محتاجینا یعنی کله چې یو انسان سره دغه فکر شي چې په دنیا کې به زه غریب نشم زه محتاج نشم دما کاروبار خراب نشي بس دی انسان بیا هر څه پاتې دي دی انسان بیا دینم پاتې دا دینه دنیام پاتې دا دینه خپل ولیم پاتې دا دینه عبادتم پاتې دا ځکه چې دې سره داس یو بیماری ملګری شي چې د دې خوبم خراب شي دا چې خلک به تاسو قتلی وی ډیر چې هغه خټیک تا کاروبار به روان وي خو بسړه کې به یې روي چې زه غریب نشم دا کاروبار می خراب نشي دې د وجنه هغه انسان به چا سره د خیر او خګړې پاتې نشي بس چا سره د تعلقاتو پاتې نشي کور کې خپل بچو سره هم د یار وخت په ټینشن کې او چې وارو په دې جیب نوځي نو دیو سره ځړم وځي چې دا خو زه غریب نشم کاروبار مو خراب نشي نو اصل کې الله فرمایي چې دا د شیطان وسوسه ده الشیطان یعدکم الفقر شیطان تاسو یروي د فقر نه د غریبینا دا تاسو شیطان د هر څه د سره شیطان کوي او دام تاسو یاد لرئ چې شیطان یو وسوسه خدا چې ته غریب نشي نو دې د وجنا په ځانم خرچه مکوا په غریبانوم خرچه مکوا زکاتم مور کوا او زکات ته بهانیم جوړوا او دارنګي خپل خپلوان خپل بچی خپل یاران دوستان خپل محلي ولا خلق دوی باندې خرچه مکوا د دین په لارې کې خرچه مکوا یو خدا شیطان وسوسه واچي دویمه د شیطان وسوسه دا شوی چې کله یو انسان دې ته تیار شي چې زه الله په لار کې دغه خرچه کومه نو دا شیطان چې دا اول وسوسه دا ور واچي دویم نمبر کې چې نن مکوا ثواب یو کې دغه چې کله منځ کې شپاره چینو د شیطان نور کوشش کوي بیا چې دا سړی خیمان کی او کچری سوارا شي دا سړی بیام دیتا تیار وي چې زه د الله په لار کې مال لګوم نو بیا ورته د شیطان وسوسه ورچي چې مثلا یو کس اراده کړی د چې زه د الله په لار کې 10,000 روپۍ ورکوم شیطان به ورته وي چې 10,000 ویلې ورکې خو 15,000 ورکا 0 روپۍ ورکا 1500 د الله په لار کې ورکا ځکه چې الله څخه د ډیروالي خبر نه ده الله څخه د اخلاص خبر بیا دا کې سموسوسه د شیطان دی سړی تور واچي
نو دا مختلف طریقو سره دغه شیطان کوشش کوي چې دا خلق د الله په لار کې خرچاونه کی. اول د غریبی نه وډر کی، بیا ورته چې لږ صبر وکا، اوس مکه او سبب وکي، سبانا بل سبب وکي، لږ صبر وکا، بیا ورته دا وسوسه کوي چې ډېر مکه ولګي وکا. دا مختلفو طریقه د شیطان حربی دی او دا د شیطان طریقه ده. او چې کوم سړی په زړه کې دا قسم خیالات رسی، پوښتنه چې دا اصل کې شیطان وسوسه چي. بیا الله فرمایي چې ويأمرکم بالفحشاء، او حکم کوي تاسو ته دغه شیطان د فحش کارونو، د بهایي کارونو، د بد اخلاقی کارونو. اوس ګورا یو طرف ته شیطان یہی چې د الله په لار کې پیسې ملګوا غریب بشي، بل طرف ته شیطان وسوسه چي چې په فحش کارونو کې خې پیسې ولګوا، په ډمټو باندې ولګوا، په فاشي ولګوا، ځان ته مزیدار بندوبست وکا چې پکې فلمونه وي، پکې ډرامي وي، پکې بهایي وي. دارنګه یو طرف ته چې واده کې ولیما کوي چې دا سنت طریقه ده، په دې کې به شیطان یې روي، لک خلق رو غواړه، لګ روټي وکا. خو چې بیا په واده کې د ډومټوب او د چراغان او د فضل خرچي خبره شي، بیا به شیطانی تشابه تکړه شه. دا خو تر سره تربوز سره مقابله ده، خلق به بیڅي خړې را خرچا وکړه په دې کارونه باندې. اومدارنګي څومره چې د فضولیاتو کارونه دي، غلط کارونه دي، په دې کې به شیطان ته چې حساب د پیسې لګوا او وسوسه به درچي چې خلق به بیا عزت کوي، په معاشره کې به بیا شهرت وي او داسې پوزیشن به برابر وي. دې طریقې ستاونه غلطو طریقې استعمالي او په غلطو طریقو باندې وتا رواړي، چې په غلطو طریقو باندې و پیسې لګي، او چې الله په لار کې لګي نو بیا به وسوسه درچي چې غریب بشي. دا د شیطان حربی دي، دا د شیطان وسوسې دي. اوس الله فرمایي چې والله یعدکم، او الله تعالی تاسو سره وعده کوي مغفرتن د بخنه منه د خپل طرفنا. یعنی الله وعده کوي، به د الله وعده رښتونی ده او د شیطان وعده د دروغ ده. دغه شیطان باندې کې الله فرمایي چې دا غټ دوکاباز ده، دا غټ دوکاباز ده، غټ دروغجن ده. او الله پاک دا خودمو ایمان ده چې د الله وعده د رښتونی دي. نو الله فرمایي چې تاسو الله په لار کې خرچا کوئ، زه تاسو سره وعده کوم چې تاسو به معاف کوم. دا د آخرت وعده شو. زه تاسو یې چې معاف دي کې خو جنت ملاو شو کنه. معاف د کینو ډېر فائدې دي، په قبر کې فائدہ ده، قیامت پورې دي فائدہ ده، جنت ملاويږي. او بیا موږ لپاره اصل کې د انسان فطرت دا چې کوم شی مخامخ نوي، دا د انسان ذهن نه قبلای، دا د انسان فطرت ده. او جنت د مو مخامخ نشته کنه، مخ نه کتلې ده او صرف اوریدلې مدي په قران او په حدیث کې د الله او د پیغمبر طرفنا چې جنت داسې ده او داسې، او ایمان مشتاده چې جنت شته ده، کتلې خو مونږ ده. نو دا د انسان فطرت ته چې کوم شی نوي کتلې اده زر نه قبلای. خو زه تاسو ته یو اسانه طریقې سره تاسو زه پوي کوم په دې خبره باندې. کله چې مو ځان ته یو پلاټ اخلو، یو ځای اخلو د کور آبادولو د پاره یا کاروبار د پاره، نو مونږ څه یو چې دغه پلاټ واخلا کال بو بعد رو بعد د بډیره ګټو کی، او دې کې کور جوړ کا دا بډیره फायदा وکي. نو دې پلاټ ته چې د دنیا شهدا دي د پاره 2 کاله 3 کاله 10 کلام انتظار کوو، دا چې ځایونه دي چې 15 کاله تش پرتوي او انسان ورته خوشحال وي چې دا ماته ګټه کوي. نو جنت خو څلره نه ده، د مو متور ژوند وي، زیات نه زیات 70 سال 60 سال 80 سال واچوا، او دام کې د دینم کم شي عمر، نو هغه نه بعد به جنت ملوي. نو چې دومره زر جنت ملوي او د جنت بنگلې، د جنت باغونه، د جنت مزیدار هر یو شی، نو الله تعالی دا هغه جنت وعده کوي چې تاسو د الله په لار کې مال خرج کوئ
زه وعده کوم تاسو سره چې زه به تاسو معاف کوم د تاسو ګناهونه به زه معاف کوم دا خو د آخرت وعده شو اوس دنیا خبره وفضلا چې په قران کې کوم ځای کې فضل لفظ لغلی دا دینه د دنیا فائدې مراد دي د مال برکت مراد ده په د کاروبار برکت مراد ده نو الله فرمایي چې په دنیا کې به د مال کې برکت واچوما دنیا کې به د کاروبار خشي نور کاروبار به دیر کوم مال به دیر کوم برکتونه و پکې واچوم ته به پویم نه تا مال بزیاتیږي ته به خپلم حیران وي چې دا مال څنګه راځيات شو دا مال کې برکت کوم طرف نه راغلو دا د دې صدقو برکت تا دا د انفاق فی سبیل الله برکت تا دا د الله وعدی دي دا هغه برکت تا نو قیامت کې به ته ګناهونه معاف کوم او په دنیا کې به مال کې به د برکت واچوما کاروبار کې به برکت واچوما دا الله وعده کوي دی خلکو سره چوک زد الله په لار کې خرچا کوي او بیا الله په خپل فرمایي چې والله واسع الله تعالی ډیر فرخي ولدا الله سره څه حساب نشته الله به حساب ور کوي بیا چې ځل ویر کړه کوي الله نه الله چا سره حساب بیا نه کوي به حساب انسان ته ور کوي بیا علیم او پویم د الله پوی مطلب دا ده چې الله په هر انسان باندې پوی دا په هر بندا باندې پوی دا چې دې بندا ته څومره ور کول پکار دي دې کې د څومره زیاده په دنیا کې په آخرت کې هغه مطابق الله تعالی او د الله تعالی پوی دا د انسانانو په زړونو باندې د انسانانو په ارادو باندې د انسانانو په نیتونو باندې دا ټول مراد دي ځکه اوس تاسو ترجمه ته متوجه شئ الشیطان یعدکم الفقر شیطان یروی تاسو د غریبینا ویامرکم بالفحشاء او حکم در کوي تاسو ته د بدو کارونو والله یعدکم او الله تعالی وعده کوي تاسو سره مغفرتن د بخنی منو د خپل طرفنا وفضلا او د فضل والله الله تعالی واسع علیم فرخی ولدا او پویدا الله د پدی سبق باندې متپویا او الله تعالی د پدی باندې عمل کول توفیق راکړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین آمین.